السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به ملګرو کوم یو نیوز چې چلیږي د سهار راسي چې یاره ټیک ټاک به بندیږي او یا ټیک ټاک بند شو یا ټیک ټاک د سټیمه پورې به کولاوي سټیم نه پس به بند وي. نو کوشش وکړو چې ویډیو تر اخره پورې وګورو چې یاره کم ټایم ټیبل روان دی یا کومه خبره چې روانه ده کومه وایرل روانه ده به د سیټ تاسو دغه نیوز به هم ګورئ چې یاره دا خلکو دا پوسټونه مو ورکړي چې ټیک ټاک به بند شو د 12 بجو نه بعد چې کوم دی 12 بجې چې دي د هغې نه بعد د شپې. نو اوس یو سړی خبره ده چې یاره د شپې د 12 بجو نه بعد یې بندی بیا خو بند ښه دی ځکه زیات خلک وده کېږي او که چېرته د ورځې شي نو د ورځې کیسې هم د 12 نه بعد بند شو دغه به کوم لا ښه خبره ده. د ټول نه ښه خبر خو په کار دا و چې یاره دا مکمل بیا بند کړی وی څنګه چې دوی هغه تیره پیره بند کړو نو هغه صرف په دغه دپاره یې بند کړو چې بغیر د وي پي ان نه کولوي. هلته کې هر کس سره نن سبا وي پي ان دی سوپر وي پي ان. نو هغه په وي پي ان باندې چې کوم دی ښه زبردست بیا چلیدو به چاته څه داسې څه درد څه ونه رسېد چې یاره کم خلکو اکاونټونه چې یاره هغه کومې جنکو چې پکې هغه داسې راوتې داسې کوم چې ټول خلک یې شرمول کومې پیشنې چې به یې کړوې نو هغو ته پکې څه دغه ونه څه نقصان ونه رسېد بلکې خو بیا به په سوپر وي پي ان باندې خپل اکاونټ بیا چلو. نو دا اوس چې کوم دا خبر چلیږي دا که چېرته بند هم شي نو کیدای شي هفتې دپاره بند شي خو ټولو ته زه بیا وایم ځکه چې دا په دې باندې لعنت ځکه ویل پکار دي چې یاره دا په سوپر وي پي ان باندې بیا چلیږي. دا څوک چې بندي دا کوم پی ټي آی د طرف نه هر څوک چې دا سافټویر چلی څوک یې بندوي وغیره یا د پاکستان کې چې صرف دا کومه خبره روانه ده چې په پاکستان کې به بند وي نو دا بندېده د نشته چې د هفتې دپاره به بیا بند وي او د هفتې نه پس په بیا کولاوي یاره ځکه چې دا نشي بندولی ځکه چې که بندولی دی په بله پیره مکمل ختم کړی و چې یاره انسټالېده هم نه مکمل چې د پلی سټور نه یې ورک کړی وی نو هله دا کېده داسې نه کېده خو بلکې که دوی اوس هم بند کړي نو بیا به سوپر وي پي ان باندې چلیږي او ټولو ته بیا وایم چې یاره که څوک هم غواړي چې چلی نو به سوپر وي پي ان باندې ښه زبردست چلوئ. که چېرته دا بند شو لاول خو یې بندی نه دو او که چېرته بند هم شو نو بیا به سوپر وي پي ان باندې ښه زبردست چلیږي ځکه چې یو کار د حکومت د طرف نه هغو پې تا له ښه اجازت درکوي نو بیا که به څوک پاشي کوي نو دې کې خلکو ته وایي یاره دا حکومت ته ګناه دی نه دا حکومت ته ګناه ځکه دی چې یاره ته یې په خوله باندې بند کړي چې یاره بس یاره ټیک ټاک به بندېږي خو چونکې ټیک ټاک بیا به سوپر وي پي ان باندې کولوي.